سلامونه علیکم هیله افغانانو ورونو خبر شو چې امریکایان د خیره په 3 میاشتو کې وځي نو څوک به خوشحاليږي او څوک به خفه کیږي خوشحاليږي او په ولس خفه کیږي او په زورواکي چورواکي غصبګر او دغه قاتلین چې په $1,000,000 زما افغانستان ته رااله چې د هر یو کور افغان کور ته باید $10,000 ورسیږي مګر هم دا 200-300 لو ډاکوانو قاچاقبرو زورواکو چې دا پډګیم والی دا ګیرین پریخي دا په کولونه په سر کړي د تاسو د بلډینګونو ولې خم افغانانو دا بلډینګونه تاسو وګورئ ښه دا انګریزان دا بلډینګونه جوړ کړي دا بلډینګونه کم د زورواکي یا د چورواکي یا د غصبګر نه دي دا حکومت جوړ کړي او دا د غریبو خلکو لپاره او په دې کې 98% خارجيان اوسېږي نه زما په شان دي ستا په شان دي خلک چې دی وطن ته راځي بیا د هغې ته ورکوي د فامیل دپاره یا سنګل هغې دپاره او زه تاسې نه پوښتنه کوم چې دغه زورواکو دغه چورواکو د غریبو خلکو رزق یې راواغوست د غریبو خلکو نه یې ځمکې غصب کړې د هندوانو سیکانو او ځان ته یې بلډینګونه جوړ کړو نو زه تاسې نه پوښتنه کوم چې هغه زورواکی هغه قاچاقبر هغه ښه دی که د انګریزانو د امریکایانو ته ښه دي دا قضاوت به تاسې پرېږدم عجیبه خبره ده چې غلام کوي وطنم چور کوي بیا مو چې زه مجاهد یم مجاهد یو پاکه کلمه ده په کلي کې چې یو دوکان یو کس یو پیپسي پټه کړي هغې ته تاسې غل ووایئ مګر هم دا دغه د 2 نه تر اوسه پورې تر غلا کوي وروره د خلکو نه غصب کوي دا وطن چور کو د اسلام په نوم د ګیري په نوم او بیا مو ته موږ او تاسې مجاهدین ویو موږ مجاهدینو ته احترام لرو افغانانو ورونو قسم ده خو کم خیانت چې دی وکړو کم خیانت چې دی وکړو دا په تاریخ کې چا نه دی کړی دا 200 د غصبګرو او قاچاقبرو تر 2002 نه چې د امریکایانو راغلي تر اوسه پورې صرف او صرف دې خدمت سره چشته وکړو خپل بچیانو ته وکړو مګر همدا انګریزان دي دا کافر دي دا وګوره دا بلډینګونه د پردو بچیانو ته جوړ کړي ان شاء الله وخت را روان دي چې دا بلډینګونه به تاسې نه موږ اخلو 3 میاشتې تاسې هم ټایم دی بسترې ګول کوئ ځئ او ان شاء الله ستاسې په دې بلډینګونو کې ستاسې په دې منزلو کې چې په دې کابل کې جوړ کړي په دې کې به ان شاء الله د هلمند نه راغلي هغه افغانان چې د خیمې ځای نه لري هغه به پکې ورچو ان شاء الله افغانانو ورونو قسم درته خورم چې زموږ زړه درکوي او دا یاد ساتئ چې ستاسې به نه په افغانستان کې ځای کېږي زورواکو چورواکو او نه به هم دلته په خارج کې ځای کېږي ځکه ستاسې د لاسه زموږ ځوانان در په در شو ستاسې د لاسه موږ تباه و برباد شو خدای هم تباه و برباد که دغه دوبۍ او قطر او دا نور ځایونه هم دغه شوي دي اشغال شوي دي مګر بیا هم هغې خپل ولس ته خپل خلکو ته خدمت کوي او تاسې صرف د خپل بچیانو ته خپل ځان ته خدمت وکړو ولې ظالمانو ولې تاسې دومره غټ خیانت چې تاسې د افغانستان هغه بیت المال جوړ کړو د افغانستان هغه سرکاري ځمکې هم تاسې ورسې مهربانه ولیده د افغانستان هغه هندوان سیکان چې موږ سره دلته ټول عمر تېر کړی د هغې نه تاسې کورونه په زور ونیو او داسې منزلې پکې جوړ نو تاسې ما ته دا ووایئ ولسه چې دا انګریزان او امریکایان ته بهتر نه دي دغه غلونه نو افغانستان کې چې امریکایان ځي موږ بالکل په خوشحاله یو او دغه زورواکي او چورواکي به خپې رپېږي ځکه چې دې غلا کړې ده وایي د غل سړي ځای په غر کې هم نه کېږي ان شاء الله وخت رانږدې دی چې ستاسې بسترې نور ګول شي ستاسې ټغر نور ګول شي د دې افغانستان نه ځکه چې تاسې موږ تباه و برباد کړو تاسې هېڅ خدمت د خپل ولس ته ونه کړو تاسې صرف خپلې ګېډې مړې کړي تاسې ته شرم پکار دی چې انګریزان وګوره کافر وګوره خپل ولس ته پردو خلکو ته څومره خدمت کوي او تاسې ته په $1,000,000 درلو دا د اروپا بینکونه تاسې خالي کړو خو تاسې افغانستان جوړ نه کړو تاسې صرف خپل ځان جوړ کړو په ملي اردو کې زما عام ولس شهید شو عام افغان همداسې نور په دا کې ستاسې بچیان نه مړه شو او نه پکې ورو ستاسې بچیان خوار کړه پردي بچیان هم خوار کړه کونډې یتیمان جوړ شو په افغانستان کې د هغې د پوښتنې څوک نشته مګر نن تا هلته بین المنزلي جوړ کړي دي او انشاءالله دا به نه پاتې کېږي او تاسې ټول او که هر څوک بېګناه افغانان شهیدانوي وژني او هر څوک ځمکې غصب کوي هغه نه مسلمان دی نه افغان دی هغه به جهنم ته ځي او د دې بلډینګونو په باره کې چې هر چاته کم شکي دا په لیډ ښار کې انګلینډ کې په لیکن ګرین کې دا بلډینګونه دي نو خلک دې سرچ کړي چې دا ټول مفت حکومت خلکو له ورکړي دي او زموږ د وطن راشه وګوره ګیري پرېښي غصب هم کوي بیت المال هم چور کوي بېګناه افغانان هم وژني بیا هم چې زه ملا یم زه وروره چې مهربانه مجاهد یم نو زه نه هغې ته مجاهد بیم نه هغې ته ملا بیم هغې ته زه یو
یو وحشي ځناور ورته ویم چې دا کارونه کوي. نو انشاءالله زورواکو چورواکو نه هم په افغانستان کې دی وي او نه هم انشاءالله په خارج کې دی. په خارج کې ستاسې ته موږ انتظار کوو ځکه چې تاسې د دې ملت وینې څکلي دي. دا بلډینګونه چې ستاسې دي انشاءالله دا به موږ ملت ته او کونډې یتیمانو ته حواله کوو ځکه حق د هغې دی، حق ستاسې د بچیانو